د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند 21مه فته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره شلمه فته کې موږ هغه قصه بیانول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني نظیر و یهودو ته د دې دپاره ورغلی چې د هغه دوو نفرو په دیت کې کومک ورسره وکړي. خو یهودو د کومک په مقابل کې د ده صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو نقشه او دسیسه جوړه کړه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الهي وحیو په واسطه د دوی په خبیث نیت خبر کړه سو او د هغه ځای څخه په پټه خوله مدینې منورې ته ولاړ او بیا یې د مدینې منورې څخه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه و یهودو ته ورولېږي چې و دوی ته ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مدینې منورې څخه ووځئ، دلته به نه اوسېږئ او تاسې ته مې 10 ورځې مهلت درکړی دی. که مې تر 10 ورځو وروسته ستاسې څخه هر یو په مدینه منوره کې ولیدی د هغه سر ورپرې کوم. یهودو هم بې له بارېدو بله چاره نه درلوده، نو یې خپل بار او بنس سره تړل چې د مدینې منورې څخه ووځي. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول نفر ورولېږل چې تاسې اوس څه کوئ؟ ثابت ودرېږئ، خپل وطن ولې پرېږدئ؟ زما سره 2000 نفر را سره دي، زه هغه درلېږم چې ستاسې سره ستاسې په قلاو کې در سره کښېني او دغه نفر ستاسې د ساتنې دپاره ځانونه وژني. الله عز وجل د دغه منافق حالات د سورة الحشر په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يعني آیاته هغو کسانو ته نه ګورې چې منافقان او غادران سوي دي چې دوی و هغه خپلو کافران سوو ورونو ته چې د اهل کتابه څخه دي وایي قسم دی که تاسې د مدینې څخه وایستل سئ نو خامخا موږ هم ستاسې سره وځو او ستاسې د ضرر په باره کې موږ د هیچا هیڅ خبره هیڅکله نه منو او که چیرې ستاسې سره جنګ شروع سي نو خامخا موږ ستاسې کومک کوو. دغه آیات د هغه عبدالله ابن ابی منافق په باره کې نازل سو چې په پټه یهودو ته پیغام ولېږي چې تاسې مه بیرېږئ او خپل ځانونه یوازې مه بولئ. که مسلمانان وغواړي چې تاسې د مدینې څخه وباسي موږ ستاسې سره ولاړ یو او که خبره تر جنګه ورسېده موږ ستاسې کومک کوو. دا زموږ قطعي فیصله ده او زیات تر دې موږ ستاسې په باره کې د هیڅ چا خبره نه اورو او نه د چا پروا لرو. خو الله عز وجل نور هم پسې فرمایي: والله یشهد انهم لکاذبون. یعنی الله جل جلاله شاهدي ورکوي چې دغه منافقان خامخا په دغه خبرو کې درواغجنان دي. د منافقانو دغه خبرې د زړه څخه او په رښتیا سره نه دي، فقط د مسلمانانو سره د جنګولو دپاره خلق پورته کوي. دغه خبرې په ژبه سره کوي او هیڅ عمل نه پکوي. د عبدالله ابن ابی په دغه پیغام لیږلو سره د یهودو و خپلو ځانو ته امید پیدا سو او پر دې ټینګ سوه چې نه وځو بلکې جنګ کوو. د یهودو رئیس حیی ابن اخطب د منافقانو د وعدو په طمع سو، نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي، ویل موږ د خپله وطنه څخه نه وځو او ته چې هر څه کولی سې هغه وکړه. ورونو، په دې کې هیڅ شک نسته چې دغه موقف او حالت و مسلمانانو ته د دوی په تاریخ کې ډېر تکلیفي حالت دی، ځکه په دغه خطرناکه وخت کې د یهودو سره د مسلمانانو د جنگ عواقب یا وروستنۍ نتیجې د خطرو څخه خالی نه دي. او تاسې ولیده چې ټول عرب و دوی ته یو لاس سوي دي. د مسلمانانو د دعوت ډلې
په هغه خائنانه شکل سره په شهادت ورسولې. او بیا د بني نظیر یهود دونه قوي وه چې د دوی د تسلیمېدلو احتمال ډېر لرې و. نو خود په دغسې شرایطو کې د بني نظیر د یهودو سره جنګ کول ډېر ناخوښه کارونه په وجود راوړه. مګر هغه حالت چې مسلمانانو ته د ماء رجیع او بئر معونه د واقعو په سبب پیښ و، په دوی کې د دغه جرائمو او خیانتو په مقابل کې حساسیت زیات کړی و. دا چې د مسلمانانو د ډلو او افرادو سره دغه خیانتونه کیږي، د دوی احساسات یې پر جوش راوستلي وه. د خائنانو په مقابل کې د دوی د انتقام اخیستلو احساس دوه چنده سوی و. نو ځکه یې د رأیو په اتفاق دا تصویب کړه چې د بني نظیر د یهودو سره باید جنګ وسي، خاصتا چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. نو ویل هر څه چې پیښیږي خو د یهودو سره باید جنګ وسي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بني نظیر د یهودو د رئیس د طرفه هغه د نه بارېدو او د جنګ کولو جواب ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر ووایه او اصحاب کرامو هم تکبیرونه وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو لشکر جوړ کړي. د لشکر بیرغ و حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او لشکر د بني نظیر د یهودو پر طرف وررهیسو. لشکر هلته ورسېدی او یهود یې محاصره کړه. یهود په خپلو قلاو ننوتل، دروازې یې بندې کړې او د قلاو د بامو څخه مسلمانان په غشو او ډبرو ولي. مسلمانان مجبوره سوه پر شا ولاړه او د دوی څخه یې لرې خیمې ودرولې. داسې ځای یې واړول چې د یهودو غشې نه ورسېږي. مګر د دغه یهودو ډېر باغونه او لوی کښتونه تر قلا د باندې وه او د دغه درختو د شاو څخه یې پر مسلمانانو د غشو وارونه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د دوی د خرماو ټوله درختې ورقطعه او پرې کړي. صحابه کرامو د درختو پرېبلو شروع وکړه. کم وخت چې ځینې درختې ورېبلې، یهود وارخطا سوه. ویلې ده چې په باغو کې درختې چپه کېږي. زړونه یې ولوېده چې مالونه یې د بینه ولاړه او یهودو ته مال تر هر څه ګران دی. تاسې ته معلومه ده چې یهود د مال او پیسو سره تر اندازې زیات محبت لري. نو یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې یا محمد علیه الصلاة والسلام، درختې ولې پرې کوې؟ د درختو څه ګناه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا به تسلیمیږئ یا ټوله درختې پرې کوو. الله عز وجل په دغه باره کې د سورة الحشر په 5 نمبر آیات کې فرمایي وما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. یعنی هغه چې تاسې د خرما د درختو تنې پرې کوئ یا یې پر خپلو بیخو ولاړې پرېږدئ، دغه ټول د الله جل جلاله په حکم سره دی او دا د دې دپاره دی چې الله جل جلاله فاسق او نافرمانه یهود رسوا کړي. یهودو یو څه نور هم صبر وکړي او ویني چې درختې یې نورې هم چپه کېږي. ویل مالونه مو ټول ولاړه او بیا نو بې له ماله څخه موږ ژوند څه کوو؟ نو ویل تسلیمیږو، خو په یوه شرط، هغه دا چې موږ د مدینې منورې څخه وځو، مدینه پرېږدو او هر هغه شی چې موږ زموږ د مالو څخه غواړو هغه را سره وړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښه دی، هر هغه شی چې پر اوښانو وړلی سئ هغه در سره یوسئ، مګر اسلحه به نه در سره وړئ. بې له اسلحې څخه چې بل هر شی در سره وړلی سئ یوسئ. مقصد دا چې د بني نظیر د یهودو سره پر دې فیصله وسوه چې مدینه منوره به پرېږدي او جنګ ونه سو. د بني نظیر یهود بې له جنګه تسلیم سوه. د بني قریظه یهودو هم دوی تنها پرېښول. عبدالله ابن ابی منافق هم په هغه خپلو وعدو کې خیانت ورسره وکړي. د غطفان قبیلې چې د بني نظیر حلیفان وه هغو هم خیانت ورسره وکړي. هیچا د دوی سره کومک ونه کوي او نه د دوی څخه دغه شر منع کوي. نو ځکه الله جل جلاله دغه د دوی د حال دپاره یو مثال ذکر کوي او دوی یې هغسې وبلل
الله عز وجل د سورة الحشر په 14 نمبر آیات کې فرمایي کمثل الشیطان اذ قال للانسان یکفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يعني دغه منافقانو مثال د وعدې په مخالفت کې داسې دی لکه د شیطان په مثل. کله چې انسان ته ووایي کافر سه او کم وخت چې هغه انسان کافر سو نو شیطان ورته وایي زه ستا څخه بیزاره او جلا یم، زه د رب العالمین څخه بیریږم. مقصد دا چې د بني نظیر د یهودو محاصرې ډېر وخت په بر کې نه ونیوی. دا محاصره فقط 6 ورځې وه او څوک وایي 15 ورځې وه او بیا یې اسلحه کښېښول او تسلیم سوه. اوس نو د مدینې منورې څخه د دوی وتل په یوه عجیبه طریقه سره وه. هغه دا چې اول یې خپل ټول اوښان په خپلو سامانو بار کړه. هر یوه کوښښ کاوه چې هر شی چې دی یې لري هغه ورسره یوسي. حتی کورونه یې نړول او دروازې ورسره اخیستې، ځکه د لرګي څخه جوړې سوي دروازې وې او قیمت یې درلودی. که کورونه وړلی سوای هغه بیا هم ورسره وړي وای، خو کورونه د وړلو شی نه و، نو یې نړول او دروازې یې بارولې. ټول هغه شیان چې په وسه یې پوره وه هغه یې بار کړه. کم وخت چې د تلو دپاره تیار سوه نو یې مظاهره جوړه کړه. هغه داسې یوه ښځه چې غزل یې ویلې، لوړ او ښه آواز یې و، هغه د دوی په مخ کې رهیده، درې وهي او غزلې وایي. نور یهود تر شا په پسې دي، د دې د غزلو کسر ورسره وایي او په غزلو کې وایي موږ په پوره عزت د مدینې څخه وځو. د بني نظیر یهود د مدینې منورې څخه په غزلو ووتل. د بني نظیر د یهودو مشران او رئیسان لکه حیی ابن اخطب، سلام ابن ابي الحقیق، سلام ابن مشکم او د دوی ډېر متابعین و خیبر ته ولاړ او ځینې و شام ته ولاړ. او په دوی کې فقط 2 نفره مسلمانان سوه چې یو یې یامین ابن عمر او بل یې ابو سعد ابن وهب و. دوی ته خپل مالونه او جایدادونه ورپاته سوه، مګر هغه د یهودو مشران چې نومونه یې د مخه یاد کړه سوه دغه کسان د یهودو د اشراف وه چې د مدینې منورې څخه وایستل سوه. کم وخت چې خیبر ته ورسېده د خیبر یهودو په ډول او دمامو استقبال وکړي او دوی یې تر ځان لوړ بلل، نو خود دوی د خیبر مشران او حاکمان وګرځېده. دغه 3 نفره چې د مدینې منورې څخه وایستل سوه دوی وه چې احزاب یې سره راټول کړه. کم وخت چې موږ د خندق غزا وایو د دغه جنگ دپاره چا احزاب یا مختلفې ډلې سره راټولې کړې. دغه 3 نفرو حیی ابن اخطب، سلام ابن ابي الحقیق او سلام ابن مشکم، دغه د یهودو مشران چې د خپل قوم سره د مدینې منورې څخه په دغه ډول سره وایستل سوه دوی د خندق جنگ په وجود راوړي او دوی وه چې هغه جنگ یې د مسلمانانو پر ضد جوړ او ترتیب کړي. خیر د دغه واقعې حالات به پر خپل وخت په تفصیل سره درته بیان سي. اوس چې د بني نظیر یهود د مدینې منورې څخه ووته، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی اسلحه، د دوی پاته مالونه، د دوی غیر منقوله جایدادونه لاسته راوړه. د اسلحې په جمله کې 50 زغرې، 50 خوله او 340 تورې وې او د یهودو غیر منقول مالونه لکه مځکې او باغونه، کورونه او قلاوې و مسلمانانو ته پاته سوه چې دغه پاته مالونه ډېر زیات مال او جایداد وو او مسلمانانو د هغو مالونه بې له جنګه، بې له سفره او بې له ستړیاوو ځینې واخیسته چې و دغه ته فی ویل کیږي. فی په اسلام کې د کفارو و هغه مالو ته ویل کیږي چې مسلمانان یې بې له جنګه د کفارو څخه اخلي، او غنیمت بیا هغه مالو ته ویل کیږي چې د کفارو څخه په جنگ کې اخیستل کیږي. د غنیمت حکم په اسلام کې دا دی چې 5مه حصه د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او 4 حصې پر جنگ کوونکو یا پر اسلامي لشکر تقسیمیږي. مګر د فی حکم بیا څه شي دی؟ په فی کې خو جنگ نسته، نو څنګه ویشل کیږي؟ او دا د اول وار دپاره پیښه سوه چې مسلمانان د کفارو مالونه او جایدادونه بې له جنګ اخلي. نو د الله جل جلاله د طرفه امر راغلی چې فی د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. څرنګه چې رسول الله
صلی الله علیه وسلم غواړي هغسې تصرف پکښې کوي، پر لښکر نه تقسیمیږي، ځکه چا جنګ نه دی کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه مالونه دي خاص پر هغه اولو مهاجرینو تقسیم سي، ځکه هغه ډېر غریبان وه، مالونه او وطن یې پرې ایښي وه، شی یې نه درلودی. نو دغه فی د مهاجرینو پر غریبانو وویشل سو. فقط په انصارو کې و ابو دجانه او سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنهما ته حصه ورکړه، ځکه هغه هم ډېر غریبان وه او د دغه فی څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کال نفقه هم اخیستل کېده او پاته شی پر اسلحه او جهاد فی سبیل الله مصرفېدی. د بني نظیر غزا د هجرت د 4م کال د ربیع الاول په میاشت کې وه، چې د عیسوي 625 کال د اګست میاشت وه، او الله عز وجل د دغه غزا په متعلق د سورة الحشر ټول سورت نازل کړي. نو موږ د سورة الحشر په ترجمه تر هغو نسو پوهېدلی چې د بني نظیر د یهودو قصه نه وي راته معلومه. الله عز وجل په دغه صورت کې د یهودو شړل او فراره کول بیان کړي دي، د منافقینو مسلک او عملونه یې رسوا کړي دي، د فی احکام یې بیان کړي دي. په دغه صورت کې د مهاجرینو او انصارو صفت کړي دي او دا یې روښانه کړي دي چې د دشمن په مځکه کې د حربي مصلحت دپاره د درختو سوځل او ریبل جایز او روا دي. دې ته فساد فی الارض نه ویل کیږي او په دې صورت کې مسلمانانو ته په تقوا او د آخرت دپاره په تیاری او آمادګۍ وسط کړي دي. او د صورت خاتمه د الله جل جلاله په اسماء الحسنا او صفات العلا سره سوې ده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به ویل چې سورة الحشر ته سورة النظیر ووایه، یعنی ټوله صورت د بني نظیر د یهودو په باره کې خبرې کوي. د ذات الرقاع غزا ورونو، د بني نظیر تر غزا وروسته یوه بله غزا پیښه سوه چې د ذات الرقاع غزا ورته ویل کیږي، او دا غزا د هجرت د 4م کال د جمادی الاول په میاشت کې پیښه سوه. او د دغه غزا سبب دا و چې د غطفان قبیلې چې په نجد کې وه د مدینې منورې د حملې دپاره خلق راټولول او ځانونه یې تیارول. ورونو تاسې ښه پوهیږئ چې د کفارو دغه ټول تجاوزونه او حملې د احد د جنگ په سبب وې، ځکه د کفارو د ټولو قبیلو امید پیدا سو چې پر مسلمانانو حملې وکړي او غنیمتونه ځینې یوسي، ځکه د دوی په فکر مسلمانان د احد په جنگ ضعیفه سوي دي. نو غطفان چې په نجد کې هغه ډېره لو قبیله وه، د هغو هم امید پیدا سو چې پر مسلمانانو حمله وکړي. کم وخت چې د مدینې منورې استخباراتو دا خبر و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورساوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوی لشکر جوړ کړي او په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم پر غطفان د حملې اراده د دې دپاره وکړه چې هغه خطر په خپله ځالګۍ کې د بینه یوسي، او د مسلمانانو لشکر د نجد او غطفان پر طرف رهي سو. هلته بیا غطفان هم دونه لشکر جوړ کړی وو چې شمېر یې د مسلمانانو د لشکر څو چنده وو، او دواړه لشکره مخ په مخ سره ودرېده، مګر دواړه طرفه یو د بل څخه بیریږي. یو لشکر پر هغه بل لشکر د بیرې په سبب حمله نسی کولی. کفار د مسلمانانو د جرأت او دلاورۍ څخه بیریږي او مسلمانان د هغو د ډیروالي څخه بیریږي. په زرو نفر دي، څو ورځې لشکرې مخ په مخ سره ولاړې دي، یو پر بل حمله نه کوي. هر یو د هغه بل انتظار کوي چې هغه به حمله شروع کړي او جنگ به شروع سي، خو یو هم پر هغه بل حمله نه کوي. مګر عادتا به مسلمانان د لمانځه پر وخت لمونځ کاوه. نو کفارو سره وویل چې د حملې دپاره ښه او مناسب وخت د لمانځه وخت دی، کم وخت چې مسلمانان لمونځ کوي موږ به حمله پر وکړو. واقعا هم غطفان ځانونه تیار کړه چې د راتلونکي لمانځه پر وخت پر مسلمانانو حمله وکړي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه د صلات الخوف یعنی د بیرې د لمانځه د ادا کولو آیاتونه نازل سوه، او تر دغه وروسته مسلمانانو د صلات الخوف پر طریقه لمونځ کاوه. هغه داسې چې ځینو مسلمانانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جماعت لمونځ کاوه،
او ځینې به د دشمن مخ ته ولاړ د لمانځه پر نیمایي به دغه لمونځ کوونکي د دشمن و طرف ته ولاړه او هغه نور به راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به هغه پاته لمونځ په جماعت وکړي. غطفان په فکر کې سوه چې اوس څنګه وکړو. ځینې مسلمانان پر مانځه ولاړ دي او اسلحه ورسره ده او ځینې نور یې د دوی ساتنه کوي. څو ورځې نورې هم پر دغه طریقه تېرې سوې څو الله جل جلاله د غطفان په زړو کې بیره ور واچول. میدان جنگ یې پرېښاوه او سره وپاشل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو ورځې نور هم په غطفان کې پاته سو او بیا مدینې منورې ته رهي سو. اوس چې مدینې منورې ته رهي سو پر لارې یوه کوچنۍ حادثه پیښه سوه. هغه دا چې د غطفان د قبیلې څخه یو نفر قسم یاد کړي چې د مسلمانانو څخه به تر هغو راون نه ګرځم تر څو وینې پکښې ونه بهوم چې یو د مسلمانانو زخمی یا مړ نه کم. د مسلمانانو لشکر رهي دی او دی تر شا په پسې دی. د مسلمانانو هم پروا نه پکېږي ځکه یو نفر پر لارې رهي دی، شاید یو کار به لري. کم وخت چې شپه سوه مسلمانانو یو ځای واړول او خیمې ودرولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک نن شپه پیره کوي؟ د اصحاب کرامو څخه 2 نفرو دا کار پر ذمه واخیستی چې یو یې عباد ابن بشر الانصاري رضی الله تعالی عنه او بل یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه. دغه 2 نفره د پیرې دپاره لوړ و یوې غونډۍ ته وختل ځکه مسلمانان په خیمو کې دي او دوی چې لوړ وي نو هر څوک چې د هره طرفه راځي دوی یې ویني. دلته دغه 2 نفرو شپه سره وویشل. عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنه د شپې اوله حصه واخیسته او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه د شپې آخره حصه واخیسته. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه څنګ واچاوه چې هوسا سي او عباد رضی الله تعالی عنه ودرېدی لمونځ کوي او بیا شاوخوا ګوري چې څوک مسلمانانو ته ورنسي. شپه تاریکه ده، چپه چپایي ده، نه کم حرکت و نه غږ. نو یو خپل مانځه ته نور هم دوام ورکوي. هغه کافر چې قسم یې یاد کړی و هغه کرار ورنږدې سو او دغه نفر یې ولیدی چې ولاړ دی. کافر پوه سو چې دا د مسلمانانو پیردار دی. نور هم ورنږدې سو، دونه اندازه ورنږدې سو چې د هغه ځای څخه یې په غشي ویشتلی سي. نو یې غشي او لیندۍ ورته برابر کړ. عباد یې په غشي وویشتی. غشي د عباد پر اوږه وموښتی. عباد نه غواړي چې لمونځ یې قطع سي. نو غشي یې د اوږې څخه ویستی او ویې غورځاوه. نور هم لمونځ پسې پوره کوي. کافر په تعجب کې سو چې دا خو امکان نه لري چې غشي دې نه وي پر مښتی ځکه هیڅ وخت ماواری نه دی خطا سوی. نو یې بل غشي واخیستی او عباد رضی الله تعالی عنه یې په وویشتی. بیا هم غشي د عباد پر اوږه وموښتی. بیا یې هم غشي وکښي او ویې غورځاوه. وینې ځینې بهیږي. خو د ده اراده دا ده چې کم صورت چې د په لمانځه کې شروع کړی دی هغه به پوره کوي چې هغه صورت سورة الکهف و. خو هغه کافر 3 وار بیا په غشي وویشتی. دلته نو عباد وبېرېدی چې دی به ووژل سي او مسلمانان به بې له پیرداره پاته سي. نو یې د قرآن مجید تلاوت پر هغه ځای بس کوي، رکوع او سجده یې وکړه، لمونځ یې پای ته ورساوه او بیا یې خپل ملګری عمار رضی الله تعالی عنه راویښ کړي. عمار ولیده چې د ملګري څخه یې وینې بهیږي. ویل خیر څه درته پیښه ده؟ عباد رضی الله تعالی عنه ویل په غشو یې وویشتم. عمار ویل زه دې ولې په هغه اول وار نه کړم ویښ؟ عباد ویل ما د قرآن کریم یو صورت وایه، دا مې نه وه خوښه چې هغه صورت پر مابین پرېږدم. او که زه پر دې نه بیرېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به زما په سبب کم تکلیف یا آزار پیښ سي ما به خپل منځ نه وای قطعه کړی. ورونو دا د صحابه کرامو د لمانځه او عبادت سره شوق او علاقه وه. حتی په لمانځه کې یې د یوه صورت د پوره کولو دپاره دغه تکالیف زغمل چې په غشو ویشتل کېده دوی پروا نه پکول. هغه کافر چې دغه حال ولیدی چې پر دې خلقو غشي هم تاثیر نه کوي نو بیرته ولاړی. ورونو ایمان چې په زړو کې ځای ونیسي نو انسان کوشش کوي چې قرآن مجید ته د هغه حق ورکړي او دغه قرآن د انسان په زړه کې دونه خوږ او شیرین سي چې د انسان څخه خپل ځان هم هیر سي. دا د ذات الرقاع د غذا قصه وه
او دا چې د دې غذا نوم ذات الرقاع کښېښول سو. د دې دپاره علمای کرامو ډېر سببونه ذکر کړي دي، خو مشهوره سبب یې دا دی چې اصحاب کرام ډېر غریبان وه، د پښو دپاره یې د بوټ یا څپلۍ قدرت هم نه درلودی او هوا هم ډېره ګرمه وه، نو یې پر پښو ټوکران تړل چې په عربي کې دغه ټوکرانو ته رقاع ویل کیږي، نو ځکه دغه غذا ته غزوة الرقاع وویل سوه. د بدر دوهمه غزا پس له هغه څخه چې مسلمانانو په دغه ذکر سوو غذاو سره د شاوخوا عربي قبایلو شان او شوکت ورمات کړي او د هغو شر او حملې د خپلو ځانو څخه منع کړې، اوس بیا د هغه خپل لوی دشمن د مقابلې دپاره تیاری نیسي چې هغه دشمن قریش وه. که ستاسې په یاد وي کم وخت چې د احد جنگ بې له ښکاره او واضحې کامیابۍ د کفارو و پای ته ورسېدی، هلته نه ټول مسلمانان وتښتېده او نه ټول ووژل سوه، کفارو نه بندیان ونیول او نه غنیمتونه یوړه. ابو سفیان د جنگ په آخري لحظو کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل په راتلونکي کال کې زموږ او ستاسې په بدر کې مقابله ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم قبوله کړه. نو دا وعده سوه چې مسلمانان او کفار به په راتلونکي کال کې د جنگ دپاره په بدر کې سره یو ځای کیږي. اوس کال تیر سو او د قریشو سره هغه وعده سوی موعد راورسېدی. نو دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو لازمه وه چې د ابو سفیان او د هغه د قوم سره د مقابلې دپاره و بدر ته ووځي او یو وار بیا د جنگ ژرنده وڅرخوي. دا دپاره د دې چې حاکمیت او قرار و هغه ډلې ته پاته سي چې هغه د بقا او پاته کېدو وړ او لایق وي، چې دغه غزا ته د سیرت په کتابو کې غزوة بدر الثانیه یا غزوة بدر الاخره ویل کیږي. نو د هجرت د 4 کال د شعبان په میاشت کې چې د میلاد 626 کال او د جنوري میاشت وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې وعدې سره مطابق د 1500 نفرو سره د بدر و طرف ته رهي سو. د مسلمانانو د بیرغ اخیستونکی علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او د مسلمانانو سره په دې لښکر کې فقط 10 آسه ورسره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپله لښکره سره و بدر ته ورسېدی او هلته یې واړول. د کفارو د لښکر د راتګ په انتظار دی، مګر ابو سفیان دا وار د 2000 مشرکانو سره د مکې مکرمې څخه راووتی او 50 آسه ورسره دي. خو ابو سفیان بیریږي، خاصتا چې هغه خبرونه یې اورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا نورو قبایلو ته وروځي او هغه قبیلې تښتي او مسلمانان غنیمتونه ځنې وړي. نو ابو سفیان اصلا د مکې مکرمې څخه د بیرې سره راووتی تر څو چې و مجنه ته ورسېدی او هلته یې واړول. مجنه یو اوبه وې چې د مکې مکرمې څخه د یوې ورځې د تګ پر اندازه لرې وې. اصلا ابو سفیان د مکې مکرمې څخه ورخطا راوتلی و، د مسلمانانو سره د جنگ په نتیجه کې فکر کاوه. کرار یې نوره هم بیره په زړه ننوتل تر څو چې د ده پر ټولو حواسو بیره غالبه سوه. اوس چې عصفان ته نږدې سو هغه عزم او اراده یې په کلي ډول سره مات سوه. اوس د بیرته ګرځېدو دپاره یوه حیله او بهانه جوړوي. نو د خلقو په مابین کې ودرېدی او ویل یا معشر قریش، د جنگ کولو دپاره آباد او باراني کال پکار دی چې حیوانات مو واښه او بلګونه وخوري او تاسې د حیواناتو شیدې وچښئ. خو دغه اوسنی کال وچ او بې بارانه دی، درځئ چې بیرته وګرځو. اوس د جنگ دپاره مناسب وخت نه دی. داسې معلومېده چې د مشرکانو د لښکر پر زړو او احساساتو هم بیره غالبه سوې وه، ځکه هیچا د دغه رأی مخالفت ونه کوي او هیچا د مسلمانانو سره پر جنگ کولو تاکید او اصرار ونه کوي. ټوله په دغه فیصله راضي وه او د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه. مګر مسلمانانو 8 ورځې په بدر کې د بدر د اوبو سره تېرې کړې او د دشمن د راتګ انتظار یې کاوه، خو قریش نه راغله. نورو قبیلو هم ولیده چې مسلمانان د وعدې ځای ته ورغله، مګر قریش بیرته ولاړه. هلته چې ابو سفیان د بیرته ګرځېدو په فکر کې و او نه
غوښته چې خلق په دغه بیرته ګرځېدو پیغور ورکړي، نو غواړي چې د ده تر بیرته ګرځېدو د مخه داسې یو کار وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته وګرځي. نو یې نعیم ابن مسعود چې د اهل مکې څخه و او تر دغه وخته پر هغه خپل شرک و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو وبېروي. نعیم ابن مسعود ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل ابو سفیان ډېر لوی لښکر جوړ کړی دی، 3000 نفر یې سره یو ځای کړي دي چې ټوله سپاره او مسلح دي، داسې او داسې غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وبېروي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خبرو په جواب کې ورته وویل زه په انتظار یم. د ابو سفیان دغه کار هم فایده ونه کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ورځې هلته په بدر کې پاته سو تر څو چې ټولو عربو دغه خبر واورېدی چې مسلمانان پر خپل موعد بدر ته ورغله، خو ابو سفیان او قریش نه ورغله، چې په دغه طریقه سره اسلام او مسلمانان قوي معلوم سوه او د مسلمانانو څخه بیره او هیبت نور هم د کفارو په زړو کې زیات سو. په دغه غزا کې کومه خاصه واقعا نه سوه پیښه بې له دې څخه چې د هغه قبیلو څخه چې دلته اوسېدلې چې هغه د بني زمره قبیلې وې، یو نفر چې د دغه قبیلو مشر او رئیس و او نوم یې مخشي ابن عمرو الضمري و، چې موږ یې د مخه بیان درته کړی دی چې د ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې د صلح او نه تعارض معاهده سوې وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ورځې دلته تېرې کړې، نو دغه مخشي چې د دغه قبیلو مشر و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په ډېره بېادبي سره یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا محمد ته د قریشو سره د جنگ دپاره زموږ اوبو ته راغلی یې، چې د خبرو مقصد یې دا و چې ته څنګه زموږ بې اجازې دې ځای ته راځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو که دې خوښه وي هغه ستا عهد او جوار به بیرته و تا ته درکو او جنگ به در سره وکړو. مخشي په دې خبره سره وبېرېدی، ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم و دې ته ضرورت نسته چې هغه زموږ عهد مات سي، زه پر هغه خپله وعده یم. دا د اسلام شان او شوکت، عزت او هیبت و چې ورځ په ورځ زیاتېدی او خلق ځینې بیریږي. د دومة الجندل غزا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر څخه بیرته مدینې منورې ته ولاړی. په ټوله اسلامي منطقه کې یو وار بیا امن او سلامتیا قائمه سوه. اسلامي دولت په امان او اطمینان سره شپې او ورځې تېروي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و دې ته فارغه سو چې د عربو و هغه لیرو حدودو ته متوجه سي، د پاره د دې چې د مسلمانانو تسلط او سیطره زیات سي او د مسلمانانو په موقف دوستان او دشمنان اعتراف وکړي. د بدر د دوهمې غزا 6 میاشتې تېرې سوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دی. څو بیا خبر ورته راغلی چې کومې قبیلې چې د دومة الجندل پر شاوخوا دي هغه په لارو کې درېږي او هر څوک چې پر دغه لارو تېرېږي هغه شکوي، یعنې لوی لارې یې نیولې دي او غلاوې کوي. او په عین وخت کې د مدینې منورې د حملې دپاره یو لوی لښکر هم سره یو ځای کړی دی. ورونو دومة الجندل د مدینې منورې څخه ډېر لرې و. دومة الجندل د مدینې منورې په شمال کې د شام پر حدودو پروت دی. د دومة الجندل او د دمشق په مابین کې د 5 ورځو لار ده، خو د مدینې منورې څخه تر دومة الجندل پورې د 15 ورځو لار ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د 5م کال د ربیع الاول په میاشت کې د 1000 نفرو مسلمانانو سره د دومة الجندل پر طرف رهي سو او د بني عذره د قبیلې څخه یې یو نفر چې مذکور نومېدی د رهنما یا لارښوونکي په صفت ورسره رهي کړي چې مسلمانانو ته تر دومة الجندل پورې پټې او نږدې لارې وروښيي. اسلامي لښکر د شپې تګ کوي او د ورځې پټېږي. دا د دې دپاره چې د دشمن په بېخبرۍ کې پر هغو حمله وکړي. اوس چې دومة الجندل ته ورنږدې سوه ویلې ده چې هلته هیڅوک نسته، نو مسلمانانو د هغو پر حیواناتو او چوپانانو حمله وکړه.
د چوپانانو څخه چې څوک تښتېدلی سوای هغه وتښتېده او څوک چې زخمي سوه هغه زخمي سوه او په خپله د دومة الجندل اوسېدونکي شاوخوا تښتېدلي او پټ سوي وو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په منطقه کې واړول هیڅوک یې نه ولیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هلته څو ورځې او شپې پاته سو. د لښکر څخه یې ټولیانې جوړې کړې او شاوخوا یې ولېږلې، خو نه څوک ولیده او نه مسلمانانو ته کم تکلیف پیښ سو. څو ورځې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته مدینې منورې ته رهي سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه غزا کې د عیینه ابن حسن سره د صلح او امان عهد او وعده وکړه. په دغه پرلپسې قاطع او فیصله کوونکو اقداماتو، په دغه حکیمانه او د عزمه ډکو نقشو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د امن او امان په راوستلو کې کامیاب سو. په شاوخوا منطقه کې صلح او سلامتیا راوسته، پر حالاتو یې تسلط او سیطره حاصله کړه. د ورځو اوښتل یې د مسلمانانو په ګټه تمام کړه. هغه خارجي او داخلي ستړیاوې چې پرله پسې پر مسلمانانو راتلې هغه لږ او سپکې سوې. منافقان چپ او عاجزه سوه. د یهودو یوه بله قبیله د مدینې منورې څخه وایستل سوه. پاته یهودو د همسایه‌توب حقوق ادا کول. پر هغه خپلو عهدو او وعدو یې په ښکاره سره وفا کول. شاوخوا صحرایي عرب آرام سوه. قریش د هغه خپلو تیزو حملو څخه پټ سوه. په دغه حالاتو کې مسلمانانو د اسلامي دین د نشرولو او د رب العالمین د رسالت د رسولو فرصه او موقع پیدا کړه. د خندق یا احزاب غزا. ورونو، اوس چې امن او سلامتیا بیرته راغله او پس له هغه جنګو څخه چې تر یوه کال زیاته موده یې په بر کې ونیول، جزیرة العرب بیرته آرامه سوه، مګر یهود، هغه یهود چې د خپل غدر او خیانت، د خپلو چمو او دسیسو په نتیجه کې یې قسم قسم ذلتونه او سپکتیاوې وڅکلې، بیا هم هغه خپل د غفلت د خوبه څخه نه سوه ویښ. د خپل غدر او خیانتو په سبب چې کوم تکلیفونه ور ورسېدل، په هغو سره یې پند او عبرت نه کوي حاصل. پس له هغه څخه چې دوی خیبر ته وشړل سوه، اوس ګوري چې مسلمانانو ته به د دغه جنګو په نتیجه کې څه پیښه سي. کم چې د مسلمانانو او بتپرستانو په مابین کې جریان درلودی، کم وخت چې ولیده چې د ورځو تېرېده د مسلمانانو په ګټه تمامیږي، د وخت په تېرېدو سره د دوی نفوذ نور هم زیاتیږي، د دوی سلطان نور هم قوي کیږي، نو دغه یهود د حسد په اور کې داسې سوځل کېده لکه پر سکروټو چې پر له اوړي. نو یې څه وکړه؟ بیرته د سره څخه یې په خپلو دسیسو او مؤامرو شروع وکړه. نو یې د یوې داسې حملې د کولو دپاره د ترتیباتو په نیولو شروع وکړه چې هغه د مسلمانانو پر ضد وژونکې او فیصله کوونکې حمله وي، او تر هغې حملې وروسته اسلام او مسلمانانو ته د ژوند کولو موقع نسي پاته. ورونو، ښه متوجه سئ، نن ورځ هم هغه یهود دي، حتی نصارا هم د دوی د لاس آله ګرځېدلي دي. د دوی ټولو دسیسې و اسلام او مسلمانانو ته متوجه دي، او بدبختانه د مسلمانانو په شکل او نامه سره یې نور نوکران هم پیدا کړي دي چې مثال یې د مدینې منورې منافقان دي. مسلمان ورونو، ویښ او بیداره سئ، تر څو به مو انسانان د تجاوزګرانو په لاس وژل کیږي او وطن به مو د بېرحمه غادرانو او خایلانو په واسطه خرابیږي. خیر، یهودو خو د فیصله کوونکې حملې اراده وکړه، مګر دوی په خپلو ځانو کې دا همت او جرأت نه درلودی چې مستقیما او مخامخ د مسلمانانو سره وجنګیږي. نو یې د دغه مقصد دپاره یوه ډېره خطرناکه نقشه جوړه کړه. هغه داسې د بني نظیر د یهودو د مشرانو څخه هغه چې په خیبر کې اوسېده 20 نفره د مکې مکرمې و مشرک قریشو ته ورغله چې قریش یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنګ ته تشویقول او ویل موږ مو په دغه جنګ کې ملګري او طرفداره یو. ډېر ټینګ عهدونه او وعدې ورکړې چې موږ په تماما معنا ستاسې کومک او نصرت کوو. قریشو هم دغه د دوی غوښتنه قبوله کړه.
تاسې ته معلومه ده چې قریشو د دوهم بدر په وتلو کې د خپلې وعدې څخه مخالفت وکړي او هغه عمل د دوی دپاره پیغور سو. نورو قبیلو به پیغورونه ورکول. د قریشو عزت او شرف سپک او زخمی سوی و. نو اوس ابو سفیان غواړي چې په دغه جنگ سره خپل شرف او شهرت لاسته راوړي او هغه خپله وعده پر ځای کړي. په دغه وخت کې د مکې مکرمې خلقو د یهودو څخه پوښتنه وکړه چې تاسې خو اهل کتاب یاست او تاسې ته آسماني ادیان در معلوم دي، نو تاسې موږ ته ووایاست چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین ښه دی که زموږ؟ دلته نو یهودو لعنت الله علیهم هغه خپل خباثت ښکاره کوي. ویل یا ستاسې دین د محمد صلی الله علیه وسلم تر دین ښه او بهتر دی. سبحان الله. تاسې فکر وکړئ، شرک او د بتانو عبادت د یوه الله عز وجل تر عبادت ښه او بهتر بولي. حال دا چې د یهودو د دین اساس هم پر وحدانیت ولاړ دی. دا د هغه دشمنۍ تاثیر دی چې یهود د اسلام او مسلمانانو سره لري. خیر، قریش د جنگ کولو دپاره راضي سوه. بیا نو دغه د یهودو ډله وغطفان ته ولاړه. غطفان خو هغه څوک دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو منطقې او قبیلو ته ورغلی وو او دوی وتښتېدل. نو اوس یهود دوی هم هغه څه ته راوبلل چې قریش یې بللي وه. غطفان هم موافقه ورسره وکړه. د یهودو ډله بیا د بني سلیم و قبیلو ته ورغله. هغو هم دا ورسره خوښه کړه. د یهودو مشران د عربو پر مختلفه قبیلو لکه بنو فزاره، بنو مره، بنو اشجع، بنو اسد، د حبشانو قبیله او نور مختلفې قبیلې پر دغه ټولو قبیلو وګرځېده او د مسلمانانو و جنګ ته یې رابولي چې تقریبا ټولو قبیلو دغه د دوی غوښتنه او دعوت قبول کړي. په دغه طریقه سره د یهودو سیاست پوهان او مشران کامیابه سوه چې په خپل شیطانت سره د کفر مختلفې ډلې یا احزاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د دعوت او مسلمانانو پر ضد سره راټولي او یو ځای کړي. نن ورځ موږ هم پر خپل شاوخوا د دغه مثال وینو. نو واقعا هم د مدینې منورې د جنوب د طرفه څخه قریش د کنانه قبیله او د دوی حلفا چې د اهل تهامې څخه وه 4,000 نفره راووته چې مشر یې ابو سفیان و. او په مر الزهران کې بنو سلیم هم ورسره یو ځای سوه. او د مدینې منورې د شرق د طرفه د غطفان قبیلې راووتې چې یوه بنو فزاره وه او مشر یې عیینه ابن حسن و، او بله بنو مره وه چې مشر یې حارث ابن عوف و، او بنو اشجع راووته چې مشر یې مسعر ابن رخیله و. دغه رنګه د بنو اسد او نور قبیلې راووتې چې په نتیجه کې د دغه قبیلو څخه یو غیر طبیعي لښکر جوړ سو چې په ټوله جزیرة العرب کې د اول وار دپاره په دغه اندازه انسانان او لښکر سره یوځای کیږي. او دغه ټولو احزابو یا ډلو په هغه معین سوي تاریخ چې دوی د مخه سره ټاکلی وو د مدینې منورې پر طرف حرکت وکړي. پس له څو ورځو دغه جنګي لښکر چې شمېر یې 1,000 نفرو ته رسېدی د مدینې منورې پر شاوخوا سره یو ځای سو. سبحان الله. شاید د دغه لښکر شمېر او عدد تر هغه ټولو انسانانو چې په مدینه منوره کې اوسېده، که نر و که ښځې، که کوچنیان و که لویان، که زاړه و که ځوانان، زیات و. که چیرې دغه سره یو ځای سوي ډلې او دغه مسلح لښکر په بېخبرۍ سره د مدینې منورې و قلاو ته رسېدلی وای، دا به د مسلمانانو پر کیان او وجود یو داسې لوی خطر وای چې حد او اندازه یې زه نسم بیانولی. ممکن د مدینې منورې ټول انسانان او کښتونه په یوه وار نیست او نابود کړي وای، مګر هلته یو ویښ او بیداره قیادت موجود و چې همیشه بیا ګوتې پر هغه غورځېدونکو رګو پرتې وې. د حالاتو معلومات یې کاوه او د حالاتو د خطر اندازې یې سنجولې. دغو لښکرو د هغه خپلو ځایو څخه حرکت نه و کړی چې د مدینې منورې استخباراتو و خپل قائد اعلی صلی الله علیه وسلم ته د دغه خطرناک حرکتو حالات ورسول. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه سو چې د دغه ډلو یا احزابو مقصد مدینه منوره ده.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ژر یو عالی مشورتي مجلس جوړ کړ چې په هغه مجلس کې د مدینې منورې څخه د دفاع پر موضوع خبرې کېدې. پس له هغه څخه چې د مسلمانانو مشرانو او د شورا غړو بحث او مناقشې سره وکړه، پر هغه پیشنهاد یا وړاندیز اتفاق وکړي چې یوه جلیل القدر صحابي حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه تقدیم کړي. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، کوم وخت چې موږ د پارس په مځکه کې وو، موږ یوه حیله او چم درلودی. که به د یوه لوی لښکر د طرفه حمله را باندې کېدل، موږ به دغه حیله استعمالول. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هغه کومه حیله وه؟ سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه وویل: د خپلې منطقې پر شاوخوا به مو یو لوی خندق وکیندی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې څنګه خندق؟ ځکه دغه حیله په عربو کې نه وه او نه پیژنده. سلمان رضی الله تعالی عنه د خندق په باره کې تفصیل ورکوي او د هغه په مقصد یې پوه کوي. دا کار یوه ډیره حکیمانه نقشه وه او عربو ته تر دغه د مخه دغه نقشه نه وه ورمعلومه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ژر د دغه نقشې په عملي کولو شروع وکړه او هر 10 نفره مسلمانان یې په دې سره امر کړه چې 40 ذراعه خندق به کیني. لطفا فتا واړوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ژر د دغه نقشې په عملي کولو شروع وکړه او هر 10 نفره مسلمانان یې په دې سره امر کړه چې 40 ذراعه خندق به کینی. ورونو، د دغه خندق د ځای او کیفیت دپاره مجبوره یم چې د مدینې منورې کروکي یا جغرافیایي کیفیت درته بیان کړم. دا د دې دپاره چې موږ پوه سو چې خندق څنګه او چیرې وکیندل سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې دغه ځای د خندق د کیندلو دپاره اختیار کوي او پاته یهود د مدینې منورې په کومه منطقه کې اوسېده او دغه یوه خندق څنګه ټوله مدینه منوره د دشمن څخه وساتل. ورونو، د مدینې منورې ښار په خپله په یوه عجیب شکل سره واقع و. هغه داسې چې مدینه منوره د درو حرو په مابین کې پرته وه، حرة الواقم، حرة الوبره او بله هغه حره وه چې د مدینې منورې په جنوب کې وه. حره څه شي ده؟ حره و هغه لوی او پراخه دشت او منطقې ته ویل کیږي چې ټوله وچ او اوار دشت وي. اوار، خو دغه دشت په لویو لویو تورو غټو شوی او ګردیو ډبرو ډک وي. پراخه او لوی دشت چې مځکه یې ریګنه ده او په دغه ریګ کې لوی لوی غټې تورې شوی او ګردۍ ډبرې یوه د بلې اړخ ته پرتې وي. دغسې مځکې ته په عربي کې حره وایي. اوس نو په دغه حره کې پیاده او یو سړی په ډېر تکلیف او مشکلاتو تګ کولی سي او هغه هم 1 کیلومتر لار ممکن په یوه شباروز کې نه کې قطعه. مګر د سپاره سړي یا د لښکر دپاره په دغه حره کې د تېرېدو امکان نسته. نو مدینه منوره په طبیعي شکل د درو طرفو څخه په دغه درو حاراتو سره ساتلې وه او هغه منطقې چې په جنوبي طرف کې د دغو حاراتو په مابین کې دي هغه بیا ټوله باغونه دي چې هلته هم دشمن نسي ورننوتلی او د مدینې منورې په جنوب کې یو غر دی چې د جبل عیر په نامه سره یادیږي. اوس نو مدینه منوره طبیعتا د درو طرفو څخه وساتل سوه لکه قلعه چې پر راګرځېدلې وي چې هغه 3 ساتلي او محفوظ طرفه شرق، غرب او جنوب دی.
په مدینه منوره کې د یهودو ځایونه چیرې دي؟ و مدینې منورې ته اول او نږدې کلی د بني قینقاع د یهودو کورونه وه چې دغه کورونه تر نورو ټولو کلو و مدینې منورې ته هغه نږدې کلی دی. او د بني قینقاع یهود ایستل سوي دي چې قصه یې د مخه درته بیان سو. او بل په حره جنوبیه کې د بني نظیر د یهودو کلی او کورونه دي او هغه هم لږ موده مخکې وایستل سوه چې قصه یې په تفصیل سره درته بیان سوه. اوس نو د یهودو څخه فقط هغه د بني قریظه یهود پاته دي چې د هغو کورونه او قلاوې د مدینې منورې په جنوب شرق کې او د دوو حرو په مابین کې چې حره شرقیه او حره جنوبیه دي واقع دي چې په دې حساب سره و مدینې منورې ته د داخلېدو یوازنۍ لار د بني قریظه د یهودو د طرفه څخه ده چې د حره شرقي او حره جنوبي مابین دی. دا خو و مدینې منورې ته یوه لار سوه. او بل د مدینې منورې د شمال طرف هم خلاص دی. اوس نو فقط دغه دوې لارې یا دوه ځایه دي چې ممکن د کفارو لښکر دي د دغه دوو ځایو څخه پر مسلمانانو حمله وکړي او مدینې منورې ته دي داخل سي، یا د جنوب شرق څخه چې هلته د بني قریظه د یهودو کلی دی چې د دوو حرو په مابین کې واقع دی، یا د شمال د طرفه د هجوم او حملې امکان سته. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق د کیندلو اراده وکړه نو یې د بني قریظه یهود راوغوښتل چې پخوا هم د مسلمانانو د طرفه د دغه یهودو سره د صلح او همکارۍ عهد او وعده موجود وه. بیا یې هم هغه عهد نوی او تازه کړي. یهودو هم ټینګې وعدې ورکړې چې موږ ستاسې پر طرف یو او د دغه لارې ساتنه پر موږ ده. هېڅکله به کفار پرې نږدو چې د دغه لارې څخه دې مدینې منورې ته داخل سي. دغه د جنوب شرق د لارې ساتل زموږ وظیفه ده چې په دې عهد او پیمان سره مدینه منوره د ټولو اطرافو څخه وساتل سوه بې له شمال څخه. په شمال کې بیا د احد غر دی، خو مدینې منورې او د مدینې منورې کورو ته نږدې یو بل غر دی چې جبل سلعه ورته ویل کیږي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې په شمال کې د خندق د کیندلو دپاره ځای اختیار کړي چې دغه خندق د مدینې منورې شمالي طرف وساتي. که څه هم هلته په حرة الوبره کې ځینې داسې ځایونه وه چې ممکن څوک ته راتیر سي، خو مسلمانانو هغه ځایونه هم په کوچنیو خندقو بند کړه. مګر لوی او عمومي خندق د شمال خندق و او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د لښکر د اړولو دپاره هم ځای خوښ او انتخاب کړي چې هغه ځای د خندق او جبل سلعه په مابین کې و چې دا ځای هم د مدینې منورې په شمال کې واقع دی. اوس نو د مدینې منورې څخه نیولی بیا د احد تر غره پورې خندق کیندل کیږي او جبل سلعه هم د مدینې منورې او د خندق په داخل کې راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لښکر دپاره داسې ځای خیمې ودرولې چې خندق د دوی و شمال ته سو او جبل سلع د مسلمانانو د لښکر و شاته سو. اوس نو مدینه منوره پوره وساتل سوه. هیڅ داسې لار نسته چې د هغه طرفه دي و مدینې منورې ته لښکر ورداخل سي. بیا نو د خندق په کیندلو شروع وسوه. دا خو معلومه او ښکاره خبره ده چې خندق ډېر اوږد دی او ډېره مسافه نیسي، نو خود کیندل یې اسانه کار نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان سره تقسیم کړ او د هرو 10 نفرو دپاره یې یو مشر وټاکئ او هرو 10 نفرو ته یې 40 ذراع مځکه د کیندلو دپاره ورکړه. صحیح او منظم تقسیمات وسوه. د هرې ډلې دپاره د کیندلو ځای او اندازه معین کړه سوه. اوس خو تاسې ته د خندق اوږدوالی در معلوم سو چې د مدینې منورې شمالي طرف یې ټول نیولی و، مګر عمق یا د خندق ژوروالی څونه و؟ خندق په دونه اندازه ژور و که یو څوک و دغه خندق ته ور ولویږي بیا نو د هغه څخه راپورته کېدل یا راختل سخت او مشکل و. په اساني څوک نسوای ځینې راپورته کېدلی. او د خندق عرض
یا بر دونه و چې آس نسوای تر غورځېدلی بې له هغه اصلي او تیزو اسانو څخه چې هغه هر چا نه درلوده مګر عادي او معمولي آسانو نسوای کولای چې تر واوړي دا د خندق بر او ژوروالی و اوس نو د خندق کیندل د دغه شرایطو سره موافق شروع سوه چې دغه کار د کفارو او احزابو د راتګ دپاره د مسلمانانو تیاری او آمادګي وه صحابه کرامو د خندق په کیندلو شروع وکړه مسلمانان مریان او نوکران نه لري چې د دوی سره په دغه کار کې کومک وکړي حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اکمل البشر په دغه کیندلو کې حصه ورسره اخیسته امام بخاري د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي موږ د خندق په کیندلو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګري وو نورو به کیندل کول او موږ به پر خپلو اوږو خاورې چلولې او دا معلومه خبره ده چې د وچې او کلکې د برینې مځکې کیندل اسانه کار نه دی انسان ستړی کوي نو به صحابه کرامو خپل فکرونه او ځانونه په ځینو اشعارو مشغولول اشعار به ویل او کار به کاوه امام بخاري رحمه الله روایت کوي صحابه کرامو چې د خندق په کیندلو کې اول شعر ووایه هغه لره یوه قصه سته هغه داسې چې په دغه وخت کې یو سړی راغلی او نوی مسلمان سو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې نوم دې څه دی د ویل جعل یا جعیل جعل و هغه تورې خزدکې ته ویل کیږي چې مرغټانې جوړوي معلومه خبره ده چې دا ډېر بد نوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نوم نسو خوښ نو یوه سړي ته وویل چې د نن ورځې څخه ستا نوم عمر دی هغه نوم دې پرېږده او عمر دې نوم کښېږده سړي ویل هو زه عمر یم مسلمانانو د دغه واقعې څخه شعر جوړ کړي چې هغه داسې و سماه من بعد جعیل عمرا وکان للبائس یوما ظهرا صحابه کرامو به د کار په وخت کې دغه شعر وایه او هغه شعر به هم وایه کم چې د مسجد نبوي او مسجد قبا د جوړولو په وخت کې یې وایه چې هغه داسې و اللهم ان العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة امام بخاري د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و خندق ته ورووتی ویلې ده چې مهاجرین او انصار په یوه یخ سهار کې خندق کینی دوی مریان او نوکران نه درلوده چې دغه کار وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی دغه ستړیا یخ او لوږه ولیده نو یې وویل اللهم ان العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة یعنی په تحقیق سره ژوند د آخرت ژوند دی نو الهي ته و انصارو او مهاجرینو ته عفو وکړه صحابه کرامو د ده علیه الصلاة والسلام په جواب کې وویل نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا موږ هغه کسان یو چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مو تر څو چې موږ ژوندي یو پر جهاد بیعت کړی دی او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه چې ښه شاعر و دغه بیتونه یې جوړ کړه اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى رغبوا علينا وان ارادوا فتنة ابينا امام بخاري د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی چې د خندق خاورې چلولې تر څو چې په خاورو او دوړو کې داسې پټ و چې ما د ده علیه الصلاة وسلام د مبارک نس پوست نه لیدی د پوست پر ویښتانو یې دونه ګرز او خاورې پرتې وې چې نس مبارک یې نه معلومېدی او د دغه خاورو چلولو په وخت کې مې دغه د عبدالله ابن رواحه بیتونه ځینې واورېده چې د ځان سره یې ویل صحابه کرامو به د کار په وخت کې دغه اشعار ویل او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم ورسره ویل اوس چې د کیندلو کار پرله پسې شروع دی صحابه کرام په وږي نس په کیندلو کې ډېر کوښښ کوي کار په ډېر شوق او چالاکي سره کوي مګر د لوږې څخه تر داسې اندازې په تکلیف وه چې زړه به دې پر ټوک ټوک سي امام بخاري د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي
اهل خندق ته به یوه لپه اوربشي چې په بدبویه او بدخونده وازګو به لړل سوي وې راوړې او د څو نفرو مخ ته به د خوړلو دپاره کښېښولې چې هغه به هم په ستوني پورې مشتلې او هم به بد بوی تلی. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وایي موږ ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپلې لوږې شکایت وکړي نو مو نسونه ورښکاره کړه چې د لوږې مو پر نسو یوه ډبره تړلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک نس راښکاره کوي چې 2 ډبرې پر تړلې وې مګر منافقان څرنګه چې دوی په ښکاره سره ځانونه مسلمانان بلل نو مجبوره وه چې د خندق په کیندلو کې کار وکړي او حصه واخلي مګر هر وخت او هر ګړی بتله. کم وخت چې به د ملګرو فکر نه و دی بتللی و کار به نه کاوه او پټېدل به په کورو کې به ناست وه پر وخت به کار ته نه ورتله یوه او بله بهانه به کول حتی ځینو یې د کیندلو کار پر مخ پرېښاوه ځینو به بیا ویل یا رسول الله زموږ په کورو کې څوک نسته بیریږو چې د جنوب د طرفه څوک حمله پر ونه کړي نو موږ غواړو چې د خپلو کورو د ساتنې دپاره په کورو کې پاته سو. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم به و دغه نفرو ته اجازه ورکول چې ولاړ سئ ځکه اصلا په دوی کې خیر نه و او صحابه کرام به په خپلو کیندلو مشغوله وه. دې کیندلو ډېر وخت او ډېرې شپې او ورځې په بر کې ونیولې. ورونو د کیندلو په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې معجزې یا د نبوت ډېرې علامې ښکاره سوي دي او د دغه معجزو د ښکاره کېدو دپاره یو سبب موجود و هغه دا چې دغه وخت ډېر باریک او د امتحانه څخه ډک وخت و نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې د مسلمانانو دپاره د ثبات او پر اسلام د دوی د پاته کېدو سبب وګرځېدې چې اوس به هغه معجزې یوه درته بیان سي. په مسلمانانو کې ډېر فقر او ډېره غریبي وه او د خندق د کیندلو په وخت کې په شدیده لوږه مبتلا وه تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره 3 ورځې هیڅ شی نه و خوړلی ځکه د خوړلو دپاره شی نه و چې ویې خوري او د ډېرې لوږې په سبب یې پر نس مبارک ډبرې تړلې وې. ورونو دغه طریقه په پخوا کې موجوده وه چې څوک به ډېر وږی و او د خوړلو دپاره بیا شی نه درلودی نو بیا پر نس ډبره تړل چې دغه ډبره په یوه خاصه طریقه سره تړل کېده او تر یوې اندازې د لوږې مخ په نیول کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق د کیندلو په وخت کې د لوږې په سبب پر مبارک نس ډبره تړلې وه. کم وخت چې جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډېره لوږه ولیده چې سید البشر سرور کائنات صلی الله علیه وسلم پر نس ډبره تړلې ده او دا د لوږې هغه آخري حالت دی چې انسان د خوړلو دپاره شی نه لري او پر نس ډبره تړي. نو جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه و خپلې ښځې ته ورغلی چې ستا سره د خوړلو دپاره کم شی سته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وروړم. ښځې ورته وویل والله زموږ سره بل شی نسته بیله یوه کوچني وري یا سیرلي او یوه کاسه اوربشي بس دغه 2 شی زموږ ټوله هستي او دارایي ده او دغه کوچنی سیرلی فقط د 3 یا 4 نفرو بسیږي او دغه د اوربشو اوړه هم د دغو لږو نفرو کفایت کوي. جابر رضی الله تعالی عنه ویل صحیح ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم به د 3-4 نفرو سره میلمه کو چې زموږ سره ډوډۍ وخوري. نو جابر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی او پټ په غوږ کې ورته وویل یا رسول الله زما سره دونه خواړه سته چې د 3 یا 4 نفرو بسیږي نو هر څوک چې ستا د اصحابو څخه ستا خوښه وي هغه در سره ملګري که او زموږ کره راسئ چې دغه خواړه زموږ سره وخوري. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لوړ آواز سره نارې کړه یا قوم جابر تاسې میلمانه کړي یاست. اوس نو د صحابه کرامو شمیر په یوه روایت 300 نفره او په بل روایت 1000 نفره دی چې دغه دوهم روایت یې صحیح دی او هلته یو سیرلی پخیږي. جابر رضی الله تعالی عنه وارخطا سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پرېښاوه
او دی په تلوار مخ پر کور رهي سو. کور ته ورغلی، ویل ښځې کار خراب سو او رسوا سوم. ښځې ویل خیر څه پیښه ده؟ جابر رضی الله تعالی عنه ویل 1000 نفره را رهي دي. ښځې ویل تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې فقط 3-4 نفره در سره راوله؟ جابر رضی الله تعالی عنه ویل هو ما ورته وویل. بیا ښځې ویل تا و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې موږ په کور کې د خوړلو دپاره څه شي لرو؟ ویل هو ما ورته وویل. ښځې ویل الله او رسول الله ښه پوهېږي. ورونو تاسې د دغه مسلمانې ښځې و یقین او اطمینان ته وګورئ، هیڅ نه سوه وارخطا. ویل الله او رسول الله ښه پوهېږي. او د بلې خوا رسول الله صلی الله علیه وسلم په 1000 یا 300 نفرو کې غږ کوي چې یا قوم جابر تاسې میلمانه کړي یاست. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل سوي دي چې فقط 3 یا 4 نفره در سره راوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهېدی چې زه څه کوم. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو سره د جابر رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی، ویلې ده چې دیګ باندې دی او اوړه د پخولو دپاره تیار دي. نو یې وفرمایل تاسې په دیګ کار مه لرئ، خواړه زه ځینې راباسم. د انصارو ښځې د ډوډۍ د پخولو دپاره راوغوښتې. اصحاب کرام 10 نفره ورځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تناره څخه ډوډۍ اخلي او د دیګ څخه غوښې راباسي، په ډوډۍ کې ایږدي، یوه نفر ته ورکوي، تر څو چې و ټولو نفرو ته که 1000 وه که 300 غوښې او ډوډۍ ورسېده. نه د دیګ څخه شی کم سو او نه د اوړو څخه. دیګ هم پر هغه حال و، اوړه هم هغو نه وه. د دغه حدیث شریف روایت امام بخاري رحمه الله کړی دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزو څخه یوه معجزه وه. دغه رنګه د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه خور یوه لپه خرما یا کجور و خندق ته راوړه چې د دې پلار او ماما یې وخوري. دا چې په لار کې تېرېده پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه خرما یا کجور دلته راوړه. هغې هم خرما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پټو اوار کوي او خرما یې پر واچول او بیا یې د خندق و خلکو ته ورغږ کړه چې راسئ دغه خرما وخورئ. خلق ورتله، خرما یې اخیسته او تله. خرما د کمېدو په عوض زیاتیږي، خلق یې وړي او خرما زیاتیږي. اصحاب کرام یې خوري او وړي، مګر خرما نوره هم زیاتیږي، تر څو اصحاب کرام ټول ماړه سوه. هغه صحابي چې د دغه حدیث شریف روایت کوي وایي ټول خلق ماړه سوه او خرما د هغه پټو څخه د ډیروالي په سبب هغه قسم تویدل. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزو څخه یوه معجزه وه چې د خندق د کیندلو په وخت کې ښکاره سوه. او تر دغه معجزو لو معجزه هغه وه چې امام بخاري رحمه الله یې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ د خندق په ورځ خندق کیندی چې اولو او سخته ډبره په مخه راغله. خلق و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله په خندق کې یوه لو او سخته ډبره په مخه راغله چې موږ یې نسو ماتولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل زه ورکښته کېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ور ولاړ سو او پر نس یې د لوږې څخه ډبرې تړلې وې. موږ هم 3 ورځې د شي څکه نه وه کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم کلنګ واخیستی او ډبره یې په ووهل. هغه داسې سوه لکه ریګ چې سره تویده. د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي د خندق د کیندلو په وخت کې د خندق په یوه حصه کې یوه لو ډبره په مخه راغله چې په کلنګانو هیڅ نه ماتېده. نو موږ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه ډبرې شکایت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او کلنګ یې واخیستی، ویل بسم الله او ډبرې ته یې یو کلنګ ورسره کړي او ویل الله اکبر. د شام کیلۍ راکړه سوې. په والله دغه اوس زه د شام و سرو قصرو ته ګورم. بیا یې دوهم کلنګ ورسره کړي، ډبره یې څه ماته سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل
الله اکبر، فارس راکړه سو. په والله زه د مداین سپین قصرونه دغه اوس وینم. بیا یې دریم کلنګ و ډبرې ته ورسره کړي، ویل بسم الله. پاته ډبره ټوله ماته سوه. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل الله اکبر، د یمن کلي راکړه سوې. په والله زه د صنعا دروازې دغه اوس دغه زما د ځایه څخه وینم. د دغه حدیث شریف روایت امام نسائی او امام احمد کوي. ابن اسحاق رحمه الله وایي اوس چې د کفارو لشکر کرار مدینې منورې ته ورنږدې کیږي او هلته اصحاب کرام د خندق پر کیندلو تلوار کوي، چې بیا په خندق کې یوه لو او سخته ډبره پیدا سوه چې د خندق په دغه حصه کې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو کار کاوه. دغه ډبره په اوسپنو په کولنګانو ووهل، هر څه یې په وکړه، ډبره نه ماتېږي. کولنګان پر مات سوه خو ډبره نه ماتېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله، ویل یا رسول الله، په خندق کې ډېره لو او سخته ډبره ده چې هیڅ نه ماتېږي او نه خیږي، او دغه ځای دغسې هم نسو پرېښولی، ځکه که په خندق کې یو ځای ونه کیندل سي هغه به د کفارو دپاره پل وي او پر راتېرېږي به، نو مجبوره دي چې ټول خندق وکیني. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او شکایت ورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره ورغلی او هغه موجود اصحاب کرام هم ټوله د ډبرې پر شاوخوا سره راټول سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کلنګ واخیستی او ډبره په ډېر قوت سره ووهل. د وهلو د شدت څخه ډبرې روښنایي وکړه، دونه لمبه یا رڼا وه چې دغه ځای ټول په روښانه سو. د دغه نور یا رڼا په لیدلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نارې کړه الله اکبر. دوهم وار یې بیا ډبره ووهل، ډبرې بیا لمبه یا روښنایي وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نارې کړه الله اکبر. دریم وار یې بیا ډبره ووهل، ډبرې بیا لمبه وکړه او ټوک ټوک سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نارې کړه الله اکبر. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق څخه راپورته سو، اصحاب کرامو پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله، دغه روښنایي د څه شي وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا دغه روښنایي مو ولیده؟ دوی ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم وخت چې مې اول وار ډبره ووهل د شام ملکونه مې د مسلمانانو په حکم کې ولیده، کم وخت چې مې دوهم وار ډبره ووهل د فارس ښارونه مې د مسلمانانو په حکم کې ولیده، او دریم وار چې مې ډبره ووهل یمن مې د مسلمانانو په حکم او لاس کې ولیدی. اصحاب کرام په تعجب کې سوه. اوس دوی محاصره دي، په بیره او خطر کې دي، هغه احزاب او د کفارو مختلفې لښکرې ورته رارهي دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حال کې د فارس او روم په فتح کولو زیری ورکوي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ هغه دوې لوی پاچهۍ او لوی مملکتونه دي. ورونو، د یرموک جنگ د هجرت په 14 کال کې و، یعنی د خندق تر غزا 9 کاله وروسته، چې په هغه جنگ کې روم ته شکست ورکول سو او شام مسلمانانو فتح کړي. او د قادسیې جنگ د هجرت په 15 کال کې و، یعنی د خندق تر غزا 10 کاله وروسته، چې په هغه جنگ کې عراق فتح سو او د فارس نور ملکونه پرلپسې فتح کېده. په 10 کلو کې دغه حالت پیښ سو چې فارس او روم شکست خوري او مسلمانان پر کامیابه کیږي. چا دا فکر کاوه او د چا دا امید و؟ اوس په خپله مسلمانان محاصره دي او د خندق تر شا ځانونه ساتي، مګر د الله جل جلاله په اراده مسلمانانو په 10 کلو کې د دنیا 2 لوی پاچهۍ ماتې کړې، د هغو ملکونه او ښارونه یې فتح کړه. دا د ایمان برکت دی. ایمان چې په زړو کې قرار ونیسي او ټینګ سي، ناممکنه کارونه ممکن سي. کم مسلمانان چې دلته په دغه خندق کې موجود وه، د هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زیری وزړو ته ولوېده او ویې منل، مګر کم منافقان چې موجود وه هغو به په خپل مابین کې سره خندل او ویل به چې دا والله عجبه خبره ده، اوس په موږ کې داسې څوک نسته چې خپل انساني ضرورت ته دې په فارغه زړه سره ولاړ سي،
بیریږي او د بیرې څخه د خپل حاجت دپاره نسي تلای او دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د روم او فارس د فتح کولو زیری راکوي نو به دغه منافقانو یو د بله سره ویل ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا دا غرور دی په خپله محاصره دی او مغروره دی ګمان کوي چې دی به پر ټوله دنیا مسلط سي الله عز وجل د دغه منافقانو خبرې په هغه آیات شریف سره وررد کړې چې لږ وروسته به تلاوت سي مسلمانان د خندق د کیندلو په کار پرله پسې مشغوله وه ټوله ورځ به یې کیندل کول او د شپې به خپلو کورو ته تله تر څو چې د خندق کیندل د هغه خپلې نقشې سره برابر د مخه تر دې چې د کفارو لښکر و مدینې منورې ته ورسېږي پای ته ورسېدی وروسته د مکې مکرمې د مشرکانو لښکر چې 4,000 نفره وو د ابو سفیان په مشرۍ راورسېدی او د مدینې منورې د شمال غرب په طرف کې یې په یوه ځای کې واړول چې مجمع الاسیال ورته ویل کېده او بیا د غطفان قبیلې او اهل نجد چې 6,000 نفره وه راورسېده چې د احد د غره و شرقي طرف ته یې واړول لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة الاحزاب په 10 نمبر آیات کې فرمایي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم یعنی کم وخت چې تاسې ته د کفارو لښکرې د لوړه او کښته طرفه راغلې د کفارو لښکرې خو دا دې راورسېدې د مسلمانانو و دوو طرفو ته یې واړول نو څه پیښه سوه الله عز وجل د مؤمنانو په باره کې فرمایي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما یعنی کم وخت چې مؤمنانو د کفارو لښکرې ولیدلې نو مؤمنانو وویل دا هغه شی دی چې زموږ سره الله او د هغه رسول وعده کړې وه یعنی د نصرت او الله او رسول الله خپله وعده په رښتیا سره ویلې ده نو دغه د کفارو د لښکرو راتګ و مؤمنانو ته بل شی نه کوي ورزیات مګر ایمان او الله جل جلاله ته تسلیمېده مګر منافقانو او هغه ضعیف النفس مسلمانانو ته د دغه لښکرو په لیدلو سره څه پیښه سوه وارخطا سوه زړونه یې ولوېده بیره پر غالبه سوه الله عز وجل فرمایي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا او کم وخت چې منافقانو دغه لښکرې ولیدې نو ابن ابی او ابن قیشر او هغه کسانو چې په زړو کې د نفاق مرض و وویل زموږ سره الله او رسول الله د فارس روم او یمن په فتح کېدو وعده نه ده کړې مګر په غرور او خطا ایستلو سره حضرت شاه صاحب وایي اوس هم مسلمانانو ته نه ښایي چې د ناامیدۍ په وخت کې د بې ایمانۍ خبرې وکړي دشمن اگر قوي است نگهبان قوي تر است د کفارو د رارسېدلو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 3,000 نفرو مسلمانانو سره د جبل سلعه و مخ ته واړول چې شاوې د غره وخواته وې او خندق د دوی او د کفارو په مابین کې و او د مسلمانانو ښځې په مدینه منوره کې په یوه قلا کې سره یو ځای کړې کم وخت چې کفارو واړول نو یې د معلومات دپاره نفر ولیږل نفرو په خپل مخ کې یو برداره او ژور خندق ولیدی پوه سوه چې مدینې منورې ته نسو داخلېدلی نو یې و جبل احد ته نږدې د مدینې منورې په شمال غرب کې خیمې ودرولې او هلته یې ډېر لوی معسکر یا قرارګاه جوړه کړه 10,000 نفر د اسلام د ختمولو دپاره راغلي دي مګر اوس یې په مخ کې خندق دی نو مجبوره سوه مسلمانان یې محاصره کړه حال دا کم وخت چې دوی د خپلو ځایو څخه راوتل د دغه محاصرې دپاره یې آمادګي نه وه نیولې ځکه د خندق جوړول یو نوی کار و چې عربو ته نور معلوم نو خود یې د دغه کار حساب نو کړی ابو سفیان په خپله ورغلی او خندق یې ولیدی ویل دا داسې چم او حیله ده چې عربو ته نه وه ور معلومه دا یې څنګه جوړ کړي څرنګه چې دوی تر خندق نسي ور اوښتلی او بند پاته سوه
نو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولیږي چې وبېرېدې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا بیره نه ده، دا حیله ده، که راتېرېدلی سې راتېر سه. جنگ خطا ایستل دي. مشرکان په قهر او غضب سره د خندق پر شاوخوا سره راګرځي، غواړي چې په خندق کې یوه ضعیفه نقطه پیدا کړي او تر هغه ورتېر سي. خو مسلمانان بیا د خندق پر هغه بل طرف لکه پیرداران ورته ولاړ دي. هر څوک چې و خندق ته ورنږدې کېږي په غوښو یې ولي، غواړي چې کفار ونسي کولی چې تر خندق ورواوړي یا د خندق یوه حصه په خاورو ډکه کړي چې هغه ځای د دوی دپاره د تېرېدو لار سي. د قریشو د پهلوانانو دا نه ده خوښه چې عبث او بې فایدې د خندق تر شا ولاړ وي او د محاصرې د نتیجې انتظار وباسي، ځکه دا د دوی عادت نو یوه ورځ د مشرکانو د پهلوانانو څخه یوې ډلې وویل چې خامخا باید تر دغه خندق ورواوړو. د دغه مقصد دپاره د خندق پر شاوخوا ګرځي چې په خندق کې یې هغه کمبره ځای پیدا کړي او 5 نفره د کفارو پهلوانان چې اصل اسان یې درلوده تر خندق ورواوښته. دغه 5 نفره عمرو ابن ود، عکرمه ابن ابي جهل، ضرار ابن الخطاب، هبیر ابن وهب، نوفل ابن عبدالله وه. دغه 5 نفره د مشرکانو پهلوانان تر خندق ورواوښته او د مسلمانانو مخ ته ودرېده. ویل څوک مبارزه کوي؟ د کفارو د پهلوانانو څخه اول نفر چې په میدان کې ودرېدی هغه عمرو ابن ود و. د عمرو ابن ود په باره کې ویل کېږي چې دی د جاهلیت هغه لوی او مشهوره پهلوان و. خلق یې د نامه څخه بیرېده. جنگ چیرې و بلکې د نامه څخه یې بیرېده او ویل کېږي چې د ده عمر په دغه وخت کې 80 کاله و، مګر بدني قوت او طاقت یې ټول پر ځای و او ډېر قوي و. د دې دپاره چې د ده په قوت پوه سو، کم وخت چې دی په میدان جنگ کې ودرېدی او ویل څوک پهلواني کوي، څرنګه چې دی په زغره پټ و نو خود مسلمانانو نه پېژندی. ویل ته څوک یې؟ ده ویل زه عمرو ابن ود یم. هېڅوک نه ور ووته. ټول مسلمانان وبېرېده، حتی د مسلمانانو پهلوانان هم وبېرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وده ته څوک وروځي؟ علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ویل زه وروځم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ته کښېنه یا علي، ځکه علي رضی الله تعالی عنه تر اوسه کم سنه یا د لږ عمر ځوان و. په دغه وخت کې عمر 24 یا 25 کاله و. د جنگ ډېره تجربه یې نه درلوده، خاصتا د دغسې چا په مقابل کې چې عمر یې ټول په جنګو کې تېر سوی وي او ډېرې تجربې درلودې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر کاوه چې داسې یو څوک به وروځي چې هغه هم په جنګ کې تجربه ولري، مګر ټول د عمرو ابن ود څخه وبېرېده، چا غږ ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهم وار بیا وویل څوک وده ته وروځي؟ بیا هم څوک نه ور ووتی او علي رضی الله تعالی عنه وویل زه یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کښېنه یا علي. علي رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی. دریم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وده ته څوک وروځي؟ علي رضی الله تعالی عنه وویل زه یا رسول الله او بل هیچا غږ ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و علي رضی الله تعالی عنه ته وکتل او ویل یا علي بیریږم چې وبه دې وژنې، ښه متوجه سئ. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر علي رضی الله تعالی عنه وبېرېدی، ځکه دا سړی ډېر قوي او مشهوره پهلوان و. علي رضی الله تعالی عنه ویل بلکې زه یې وژنم ان شاء الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ورووځه. علي رضی الله تعالی عنه ورووتی، پیاده او پر پښو ورهېدی. عمرو ابن ود پر آس سپور دی. عمرو ابن ود علي رضی الله تعالی عنه نه پېژني. نو ویل څوک یې؟ ده ویل علي یم. عمرو ویل علي ابن معاویه؟ ده ویل یا علي ابن ابي طالب یم. عمرو ویل ای وراره ته بیرته ولاړ سه، بل داسې څوک راولېږه چې په عمر تر تا ډېر وي، داسې څوک راوباسه چې په جنګ پوهېږي. ته یو کوچنی ځوان یې، جنګ نه شې کولی. علي کرم الله وجهه ورته وویل ما ستا په باره کې اورېدلي دي چې یو څوک تا و یوه ته د 2 کارو وبولي،
ته د هغه دوو څخه یو اختیاروې، یعنی یو د هغو دوو کارو څخه خامخا کوې. عمرو ویل هو دا صحیح ده. نو علي رضی الله تعالی عنه ویل زه هم اوس تا ویوه ته د دغه دوو کارو رابولم. عمرو ویل وایه. علي رضی الله تعالی عنه ویل اول کار دا دی چې زه دې و اسلام ته رابولم، مسلمان سه او شاهدي ادا که چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. سبحان الله. ورونو تاسې متوجه یاست دا د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ذکاوت او ایمان دی. په دغه ځای کې هم و اسلام او حق لارې ته بلنه او دعوت نه کړه هیر. عمرو بن ود ویل دې کار ته ضرورت نه لرم، دا نه غواړم. دوهم دی وایه. علي رضی الله تعالی عنه ویل دوهم نو جنگ دی، جنگ به را سره کوې. عمرو په تعجب کې سو، ویل والله ما دا فکر نه کاوه چې زه دې ژوندی یم او ما دې څوک و جنگ ته ور وبولي. زما په ژوند دا اول وار دی چې یو څوک زما څخه غواړي چې جنگ ورسره وکم. رښتیا هم خلق د ده څخه تښتېده چې د ده نوم به یې واورېدی وبه تښتېده، مګر اوس دغه ځوان هلک ورته وایي چې جنگ را سره وکړه. دلته نو عمرو د ډېره تعجبه او ډېره قهره د آسه څخه کښته سو او آس یې په توره وواهه. دا ولې؟ دا ځکه چې علي رضی الله تعالی عنه پیاده او پر پښو و. نو عمرو دا عیب بلی چې زه پر آس یم او دی پیاده وي او جنگ ورسره کوم. نو یې غوښته چې دی هم علي غوندې پیاده وي. دا د عمرو غرور او تکبر و. اوس نو د دوی په مابین کې جنگ شروع سو. هلته دواړه لښکر ورته ګوري چې اوس څه پیښیږي. د دوو قوي پهلوانانو په مابین کې لوی او قوي جنگ شروع دی او دواړه پیاده دي. عمرو بن ود توره پورته کړه او د علي رضی الله تعالی عنه پر سر یې په ډېر قوت واري وکړي. د دې واري دونه قوت و کم چې د علي رضی الله تعالی عنه څخه هغه سپر ورڅخه و هغه د دغه واري و مخ ته ونیوی. د واري د ډېر قوت څخه تورې هغه سپر مات او پرې کړي. توره د علي رضی الله تعالی عنه پر اوږه وموښته او هغه زغره چې علي رضی الله تعالی عنه اغوستې وه هغه هم پرې سوه، مګر د علي رضی الله تعالی عنه اوږه زخمي نه سوه. اوس نو ته فکر وکړه چې دا ضربه په څونه قوت او زور سره وه. د اوسپنې دوه شیه پرې کړه، یو سپر او بل زغره. د علي رضی الله تعالی عنه سپر مات سو او اوس بې سپره جنګ کوي. پر عمرو بن ود شاوخوا راګرځي او د وهلو دپاره لار پیدا کوي. د دوی حرکتونه تیز سوه، شا او مخته کیږي. د دغه حرکتو څخه دوړه پیدا سوه او دوړه نوره هم زیاتېده تر داسې اندازې چې دوی دواړه په دغه دوړه کې پټ سوه. دوی په دوړه کې په جنگ مشغوله دي او څوک یې نه ویني. دننه په دوړه کې جنگ روان دی. دواړه لښکره په حال نه دي خبر چې هلته څه کارونه کیږي. دغه په دوړو پټ جنگ 1 ساعت دوام وکړي. څوک یې نه ویني، دوړې دي او دوی په جنگ کې اخته دي. هغه څوک چې په دغه ځای کې حاضر و هغه وایي والله ما په ټوله ژوند کې داسې جنگ نه و لیدلی، دغسې شدید، تیز، چالاکه او د حرکتو ډک جنگ او خلق هم نه پوهېږي چې څه به پېښه سي او نسي کولی چې د جنگ حالات پوره وویني، ځکه دوړې دي. چې یو وار د دوړو د مابین څخه یوه لویه ناره واورېدل سوه چې ویل الله اکبر. او دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نارې کړه الله اکبر. بیا نو د دوړو د مابین څخه علي رضی الله تعالی عنه راووتی او د کفارو د پهلوانانو مشر عمرو بن ود یې وژلی و. هغه عمر چې خلق یې د نامه څخه بیرېده ووژل سو. هغه 4 نورو پهلوانانو چې عمر ولیدی چې ووژل سو وبېرېده. مخ پر خندق په ځغستا سوه او غواړي چې تر خندق بیرته واوړي. په دونه وارخطایي سره ځغلي چې د عکرمه ابن ابي جهل څخه خپله نیزه دا لته پاته سوه. 3 نفره تر خندق واوښته چې د بله طرفه څخه د مسلمانانو مشهوره فارس او پهلوان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه راورسېدی او پر نوفل ابن عبدالله ابن معاویه یې حمله وکړه چې دی هم د کفارو د مشرانو څخه یو مشر و. زبیر رضی الله تعالی عنه توره پورته کړه، په دونه زور او قوت یې دغه نوفل وواهه چې نوفل یې پر مابین 2 ځایه کړي. نوفل 2 حصې سو، نیم یې د آس یوه طرف ته او بل نیم یې د آس و بل طرف ته ولوېدی. په بخاري شریف کې حدیث دی چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي ما زما پلار ولیدی
چې نوفل ابن معاویه یې پر مابین 2 ځایه کوي. دا د عبدالله د سترګو لیدل سوی حالت دی. اوس چې د کفارو 2 پهلوانان په دغه ډول سره ووژل سوه، کفار ډېر وبېرېده او دا فیصله یې وکړه چې بیا به څوک د مبارزې دپاره تر خندق نه ور اوړي، او بیا کفارو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې د عمرو ابن ود او عبدالله جسدونه راکه او موږ به د سپینو زرو 10,000 درهمه درکو. دا په کفارو کې د دغه 2 نفرو مقام و چې د دوی مړه بدنونه د ښخولو دپاره په 10,000 درهمه غوښته. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د مړو قیمت نه خورو، او ویې فرمایل دغه مړي و خندق ته ور واچوئ او کفارو ته اجازه ورکړه چې خپل مړي مو واخلي. دا د هغه 2 وژل سوو پهلوانانو د جسد آخري حالت و. پر خندق او مسلمانانو د کفارو محاصره ډیره ټینګه او شدیده ده. کفار د هره طرفه کوشش کوي چې تر خندق ور واوړي. یوه ورځ د ورځو کفارو عزم وکړي چې په هر قیمت سره چې وي باید تر خندق ور واوړو او یا لار پکښې جوړه کړو. نو ویل پر ټوله خندق به د هره طرفه شدیدې حملې کوو. کفارو د خندق پر هر ځای حملې شروع کړې او دلته مسلمانانو د سپرو یوه ټولۍ جوړه کړه چې د خندق پر هر ځای زور ورسي. کم چې کفار غواړي چې هلته ور واوړي، دغه ټولۍ هغه ځای ته ځان ور رسوي او کفار منع کوي. د دغه ټولۍ مشرتوب په خپله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاړه و چې 2 نفره اصحاب کرام ورسره وه او د خندق د یوه سره تر بله سره پورې په تګ او راتګ کې دي. هر چیرې چې کفار د اوښتلو دپاره زور وکړي، هغه ځای ته په چابکي سره ځانونه رسوي، په غوښه یې ولي. د کفارو دغه شدیدې حملې د ماپښین د لمانځه څخه شروع سوې، د ماښام تر لمانځه پورې دوام درلودی. کفار کوشش کوي چې د اوښتلو دپاره یوه لار جوړه کړي، خو مسلمانان یې مخه نیسي او نه پرېږدي. دا حملې پرله پسې وې، حملې نه وې بلکې یو ځایي هجوم و، او دغه هجوم پس له لمر لوېدو څخه په ناکامي سره پای ته ورسېدی. ورونو ښه متوجه سئ، یو څوک 1 یا 2 کیلومتره ځغلي ستړی کیږي، مګر زموږ پیشوا او رسول الله سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ماپښین څخه تر ماښامه پورې په پرله پسې ځغستا د مشرک دشمن دفاع کوي. کم وخت چې پس له ماښامه هجوم آرام سو او کفارو ونه سوای کولای چې تر خندق ور واوړي، په دغه شدیده دفاع د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې لمنځونه قضا سوه. امام بخاري او امام مسلم د جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د خندق په یوه ورځ کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه راغلی او د قریشو و کفارو ته بد ویل او ویل یا رسول الله، ما د مازدیګر لمونځ د ډېر مصروفیت او مشغولتیا په سبب د لمر لوېدو سره وکړي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په والله ما د مازدیګر لمونځ تر اوسه پورې نه دی کړی. ورونو دا څونه مشغولتیا ده. لمونځ فقط 15 دقیقې وخت غواړي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه 15 دقیقې وخت او فرصت هم نه کوي پیدا. لمونځ ځینې پاته و. د دغه څخه د کفارو د هجوم او حملو اندازه معلومیږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودو اصحاب کرامو کې غږ وکړي چې ستاسې څخه چا د مازدیګر لمونځ تر اوسه پورې نه دی کړی. ډېر نفر پیدا سوه چې تر دغه وخته یې د مازدیګر لمونځ نه و ادا کړی. اوس ماښام و، د مازدیګر لمونځ د ډېرې مشغولتیا په سبب قضا سوی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نفر سره یو ځای کړه. پس له اودس محترمو ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث به په راتلونکې 22مه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی.